هو د هو مطلب دی څوک. For example, ته څوک یې؟ Who are you? Who are you? بل WH question دی where. د where معنی ده په پښتو ژبه کې چیرته. دا موږ هغه مهال کاروو کله چې یو چا څخه د ځای باره کې پوښتنه کوو. د مثال په ډول موږ وایو چې ته چیرته ژوند کوې. Where do you live? Where do you live? بل دی how. د how مطلب دی څنګه. دا هغه مهال کارول کیږي کله چې د یو چا څخه د حالت یا وضعیت باره کې پوښتنه کیږي. مثال په ډول موږ وایو چې ته څنګه یې اوس. How are you now? How are you now? ته اوس څنګه یې. بل WH question دی what. What د زیاتو مطالبو لپاره کارول کیږي. لومړی کله چې موږ یو چا څخه د نوم باره کې پوښتنه کوو یا د ټایم یا وخت باره کې پوښتنه کوو او همداشان کله چې موږ د یو شي باره کې پوښتنه کوو نو بیا what کاروو. For example, what do you do? What do you do? ته څه کار کوې. بل WH question چې دی when. د when معنی ده کله. کله چې موږ د یو چا څخه د ټیم باره کې پوښتنه کوو یا د وخت باره کې پوښتنه کوو نو بیا when استعمالوو. د مثال په ډول کله چې موږ وایو چې ته کله راځې، ته کله سکول ته ځې، ته کله ډوډۍ خورې، ته کله د بازار ته ځې یا ته کله دلته راځې نو بیا when کارول کیږي. when اکثر او چې دا د جملې په سر کې استعمالیږي. لکه چې موږ وایو چې ته کله راځې. When do you come here? When do you come here? دلته ته کله راځې. بل WH question چې دی how much. د دې معنی ده څومره. پښتو معنی ده څومره. اوس دا کله کارول کیږي یا استعمالیږي. موږ باید how much کله استعمال کو. ورونو کله چې موږ د یو چا څخه یا د یو څیز باره کې چې هغه نه شمیرل کیږي uncountable noun وي چې د شمیرلو وړ نه وي. کله چې د یو دې څیز باره کې پوښتنه کوو نو بیا how much استعمالوو. For example, how much is it? How much is it? دا په څو دی. دلته اوس موږ نشو ویلی چې دا څومره ده ځکه چې هغه نامعلوم ده، شمیرل کیږي نه. how much is it دا په څو ده. بل مثال ته راشئ. how much water do you have? How much water do you have? ته څومره اوبه لرې یا تا سره څومره اوبه دي. یعنی how much موږ هغه وخت کاروو کله چې د یو داسې څیز باره کې پوښتنه کوو چې هغه نه شمیرل کیږي. لکه اوبه اوس نه شمیرل کیږي. بل WH question چې دی تر ټولو مهم how many. د how many معنی هم دا څومره خو دا په استعمال کې لږ فرق لري. how many موږ د هغو شیانو لپاره استعمالوو چې هغه شمیرل کیږي. لکه ته څومره ورونه لرې. موږ وایو چا نه پوښتنه کوو چې ته څومره ورونه لرې نو په انګلیسي کې به دا ډول وایو چې how many brothers do you have? How many brothers do you have? ته څو ورونه لرې یا څومره ورونه لرې. بل WH question چې دی whose. د whose مطلب دی د چا. کله چې موږ د ملکیت باره کې پوښتنه کوو
کله چې د یو چا څخه د یو څیز د ملکیت باره کې پوښتنه کوو چې دا شی د چا دی نو بیا whose کارول استعمالوو. د مثال په ډول موږ وایو چې دا موټر د چا دی نو په انګلیسي کې به وایو whose car is this. whose car is this. دا موټر د چا دی. بل WH question چې دی how old. how old د دې مطلب دی څو کلن څو کلن یا څو کلنه. پښتو معنی همدا ده. اوس کله چې موږ یو چا څخه د هغه یا د هغې د عمر باره کې پوښتنه کوو نو بیا how old استعمالوو. how old چې دی دغه د جملې په سر کې کارول کیږي. یو خبره زه باید تاسو لپاره ذکر کړم چې دا خبره تاسو باید په ذهن کې یاد ولرئ چې څومره WH question چې دی دا د جملې په پایل کې په سر کې کارول کیږي په سر کې لیکل کیږي او دې ته ولې WH question وای ځکه ورته WH question وای چې دی په سر کې WH ده نو ځکه ورته WH question ورته وایي یا WH سوالونه یا معلوماتي پوښتنې ورته وایي پښتو ژبه کې. لکه موږ وایو چې ته څو کلن یې how old are you. how old are you ته څو کلن یې نو بیا موږ ځواب ورکوو چې زه 15 کلن یم. I am 15. I am 15. زه 15 کلن یم. او که دا ډول ځواب ورکړي چې I am 15 years old زه 15 کلن یم بیا هم صحیح ده. both of them are correct. دواړه صحیح دي. بل WH question چې دی how often. how often څو ځله لغوي معنی همدا ده څو ځلې. how often څو ځله. how often do you recite the Holy Quran. ته قرآن کریم څو ځلې تلاوت کوي یا قرآن کریم څو ځلې وایي. نو how often هغه مهال کارول کیږي کله چې موږ د یو چا څخه یا د یو څیز باره کې پوښتنه کوو چې څو ځلې یا دغه شمیر یا د چې څو ځلې پیښیږي دې باره کې پوښتنه کوو. بل WH question چې دی which ځینې خلک which تلفظ کوي which خو دا incorrect یعنی ناسم ده. دې اصلي تلفظ which ده which د which معنی ده کوم یو. دا د choice لپاره استعمال کېږي د خوښې لپاره. کله چې موږ یو چا څخه د خوښې باره کې پوښتنه کوو چې ستا کوم څیز خوښیږي یا ستا څو خوښیږي نو بیا which کارول کېږي. which pen do you want. which pen do you want ته کوم یو کلام غواړې. یا which is bigger کوم یو لوی دی. بل WH question چې دی تر ټولو مهم how long د how long معنی ده څومره یا څومره اوږده. دغه د length لپاره استعمالېږي یعنې د اوږدوالي لپاره. کله چې موږ د اوږدوالي پوښتنه کوو نو بیا how long استعمالوو. د مثال په ډول how long is this class دغه صنف څومره اوږده. او بل چې how long د duration of time لپاره هم کارول کیږي یعنی د وخت د مودې لپاره هم کارول کیږي. لکه موږ وایو چې ته څومره وخت کیږي چې ته په افغانستان کې ژوند کوي. how long have you lived in Afghanistan. how long have you lived in Afghanistan
څومره وخت کېږي چې ته په افغانستان کې اوسېږي یا ژوند کوې؟ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.